ډېره مننه کوم د ټولو ملګرو. عمر فاروق صاحب ما کې 10 بجې سړی ور سره هدف نه وي یو طرف ته نه ولي ما بل طرف چې په کوم دلیل وایي چې ما د شراب ډالۍ کړي، په کوم دلیل وایي چې ما د شراب ډالۍ کړي، داسې څوک شته چې د دې سوال ته جواب ډالۍ کړي؟ که یې رښتیا د ځان حیا عزت ارمان وي په زړه، که یې رښتیا د ځان حیا عزت ارمان وي په زړه، پښتون د خپلې پښتنې خور ته حجاب ډالۍ کړي. خو له جنګ شوم ستړی چې د امن نغمې وغږوم. صدر صاحب له جنګ شوم ستړی چې د امن نغمې وغږوم، ټوپک دې نه راکوي ما ته د رباب ډالۍ کړي. مننه. له جنګ شوم ستړی چې د امن نغمې وغږوم، ټوپک دې نه راکوي ما ته د رباب ډالۍ کړي. او دلته اوس دومره نفرتونو غزونې کړي مختار صاحب، دلته اوس دومره نفرتونو غزونې کړي، د یقین مه لره چې څوک درته ګلاب ډالۍ کړي. مننه. او شاعران هم جوړو سهار شاعران پاتې نه شول، شاعران هم جوړو سهار شاعران پاتې نه شول، چې پښتنو لره غزل د انقلاب ډالۍ کړي. انتهابي شعر دی وایي چې د شهیدانو مرګ د کوم د ژوند ثبوت ځکه دی، د شهیدانو مرګ د کوم د ژوند ثبوت ځکه دی، ولس بیدار کړي تورې خاورې ته شباب ډالۍ کړي. ډېر ښه ډېر ښه. او اخري شعر دی وایي چې که څوک احسان را باندې کړي ای ترجمان د وړه، که څوک احسان را باندې کړي ای ترجمان د وړه، بل څه دې نه راکوي ما ته د کتاب ډالۍ کړي.